پاکستان کې دا رواج دی چې د روژې مبارکې درویشتمه شپه شي که نه نو بیا 2 سورتونه وایي. یو ته سورة العنکبوت وایي او بل ته سورة الروم وایي. نو چې د دې تلاوت وکړي نو بیا دا مقتدیان د جومات امام ته چنده ورکوي 100 روپۍ 200 نو 2-3 زره روپۍ به جمع کېدې. نو ثوابۍ والا را سره لانجه جوړه کړه ویلې دا کم کتاب کې دي چې ته سورة الروم او سورة العنکبوت وې. ما ورته وی دا خو کتاب کې شته. ویلې کتاب وښایه. ټول جومات ته راغله او خلاصېدی نشي. ما ورته وی مسلې 2 قسمه دي دماغ یخ کوي. یو داسې مسلې دي چې موږ پې عمل وکړو 100 روپۍ نه راکوي. د اودس مسلې، د منځونو مسلې، د زکات دا موږ مفت کوو. یو داسې مسلې دي چې عمل پې وکړو روپۍ راکوي. دا داسې مسله ده چې په دې د عمل وکړو 2,500 روپۍ به درکوي. 100 زره نو بس د یو روژې روپۍ مال راکوي 2,500 بس مسله به درته وکړه. د هغوی په روپۍ زړه نه کېدو او زما په مسله زړه نه کېدو. مړه وی 500 به درکړو او ګزاره وکړم. نه کېږي. ویلې 1000 به درکړم. نه 1 روپۍ چې 2,500 که کمه وي که نه رانوا به یې نه لئ ځکه تاسو سره د مسلې قدر نشته. وی دم مسلې اخلي که صرف یې خرڅی مې ځي مخلم. ویلې وایه مسله مې د جوارو ډوډۍ خوړل روا دي که نه؟ ویلې روا دي. ما دا مسله کتاب کې وخه په 15,000 روپۍ علم ځه. نو دوی ته خو مسله نه و معلومه نو خرڅیاب نه کړه. ما ته مسله معلومه وه خو دوی اغوستونکي نه و. تر اخره پورې راته ما نه دا د روپیو والا مسله ده. نو داسې مسلې درته کومه چې اغوستونکی پیدا شي روپۍ به درکړي.